راځي دا کوم غونډه چې نن لرو په دې مدرسه کې د دې اصول او بنیاد د کوم ځای نه شروع شوی دی آیا دا کوم تاریخ لري که نه لري دا دستاربندي چې کوو دا مجالس چې جوړوو او مدرسې دي په دې کې د قرآن او د حدیث تدریس کیږي د فقه او د علوم او د فنونو تدریس کیږي د دې اصل بنیاد د کوم ځای نه دی دوستانو د هر څه شي اصل او بنیاد بالخصوص د دین د احکامو کاغه معاملات دي کاغه احکام دي او کاغه په مختلفو اشکالو باندې د الله د رضا د حصول لپاره موږ تاسو تر رسیدلی دي هغه د رسول الله مبارک د زمانه نه شروع دي راځي چې په دې باندې ځان پوکو چې دا کوم مدارس چې نن موږ تاسو دلته درس و تدریس مشاهده کوو غونډې مشاهده کوو د دې اصل د کوم ځای نه شروع دی اصل د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د ابتداء د وحی او د ابتداء د نبوت نه شروع شوی دی نن چې په افتخار سره په دې مدرسه کې درس و تدریس کوو یا راغونډې راځو د دې اصل بنیاد محمد عربي ایښی صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک څلور مدرسې دي رسول الله مبارک څلور مدرسې درلودلې په غوري واوري د دې مجلس اهمیت او نسبت هغه مدارس ته کیږي د کوم مدارس بنیاد چې محمد عربي په خپل لاس باندې ایښی صلی الله علیه وسلم اولینه مدرسه د رسول الله مبارک بعد د دینه چې د مبارک مبعوث کیږي خپل د حرم شریف بیت الله حرم شریف اوله مدرسه د رسول الله او په حرم شریف کې چې د رسول الله مبارک ابتدا د وحی راځي او په څلوېښت کلنۍ کې د شروع کوي د الله د دین ته دعوت ورکولو دپاره شپږ طالبان په حرم کې د هغې په مدرسې کې اوسېږي دا سلسله روانه وه مشرکینو کوشش کو چې د رسول الله مدرسه د بیه نویس مخالفین د ابتدا نشته دي کوشش کوي چې مدارس د بیه نویس د هغه پیشرفت ودرئ هغه اول کوشش وکړي چې دغه شپږ نفره طالبان چې د رسول الله مبارک په مدرسه کې تدریس کوي هغه د بیه نویسي په قسمه شکنجو باندې هغه صرفه ونه کړله د مکې معظمې کې دوه غونډې دي حاجي صاحبان لیدلي تللي دي مشهور یو ته صفا وایي بل ته مروه وایي د صفا د غونډې ښی طرف لاندې یو صحابي نوی مسلمان شو په نامه د ارقم بن الارقم د ډیر مشهور هم نو رسول الله مبارک ته پټ راغی ویل یا رسول الله زما کور مخفي دی او په مکه کې زه مشهوره نه یم راځه د خپل مدرسه هلته منتقل کړه د رسول الله دومه مدرسه دارالارقم کور د دارالارقم په کور کې شپږ ویشت طالبان دا دومه مدرسه د رسول الله مبارک دریمه مدرسه د محمد عربي صلی الله علیه وسلم کله چې هجرت کوي او بنو عبدالدار قبیلې ته رسیږي چې قبا ورته وایي هلته دریمه مدرسه جوړوي په دریمه مدرسه کې د رسول الله مبارک طالبان 280 نفره چې مسجد قبا بنا شو هلته رسول الله مبارک درس تدریس کوو د هغې نه وروسته څلورمه مدرسه د محمد عربي بنو نجار قبیله چې مدینه منوره او مسجد نبوي چې نن موږ ورته وایو هلته نقل شو کله چې رسول الله مبارک بنو نجار قبیلې ته ځان رسوي اول ته
هغه فلسفه اوږده د علما به تاسو ته ویلي رسول الله مبارک ویلي اوښه چې هر ځای کېناستې د هلته به زما ځای و مدرسه وارچوئ دا اوښه لاړله یو ځای کې کېناستېدله چې هلته د دوو یتیمانو جایداد د بنو نجار قبیله کې نو رسول الله مبارک پوښتنه وکړه چې دا ځای د چا دی وایي دا د دوو یتیمانو دی نو هغه یې په پیسو باندې واغسته بیا یې پوښتنه وکړه چې په دغه ځای کې څه شی ښخ دي وایي پخوا بعضې مشرکین چې پخوا قبرونه یې وایي د هغه د خاورو ماورو سره ایسته وار کوي او کوم د کجورو یا د خرما ونې چې وي زړې هغې ووهلې د هغې د تنې نستنې جوړې کړې د هغې د پاڼو هغه نه مسجد نبوي بنا کړ هلته د رسول الله مبارک څلورمه مدرسه وه دا مدارس چې نن موږ تاسو وینو د دې اصول دغه څلور مدرسې دي اوس په دې ځان پوه کول غواړي چې د رسول الله مبارک څلورمه مدرسه کې څوک او د هغې د عزوقه او عاشه د کوم ځای کېدله د رسول الله مبارک په څلورمه مدرسه کې چې مسجد نبوي و هلته یو سپه هم جوړ کړی و چې اوسه پورې هغه مشهوره ځای شته دی په دې سپه کې اتیا نه نوله تر 400 پورې طالبان یعنې د اتیاو نه به کمېدل نه د 400 نه به ډېرېدل نه کله چې به ډېر یا کم شو دا کمېدل ولې نه ډېرېدل ولې نه ډېرېدل په دې نه چې دومره ګنجایش نور به رسول الله مبارک جهادي تشکیلونو ته لېږل د دوی د عزوقي څلور طریقې وې دوستانو ښه په غور واورئ دا د مدرسې اصول دی بنیاد دی څلور طریقې به دا مدارس اعاشه و اباته کېده اوله طریقه د رسول الله مبارک کور ته چې به کومه تحفه راغله دا تحفه به رسول الله څه خپله مبارک نوش جان څه به یې دغه د صوفي طالبانو ته ورکړه دا یې موږ ته یو اصول پرېښودل چې امته زما د قیامت د ورځې پورې چې د مدرسې محتمم او سرپرست مقرر کېږي دا نه چې تنها به د عوامو جبو ته ګوري اوس خو لرې د حاضره د عوامو د جبو نه موږ ځانونه ډکوو که نه رسول الله دا وښودله چې ای مدرسه ای محتممه ای ناظمه ای لوی کسه چې تو د مدرسې حاملې خپل ځان نه به م خرچه کوې په طالبانو باندې رسول الله ته به تحفې راغلې څه به یې خپله څه به یې طالبانو ته اکثر ورکړي دا یوه طریقه وه د معاش دومه طریقه به دا وه بعضې صحابه کرامو چې به څه کور کې پاخه کړل دا به طالبانو ته م راوړ چې دا دومه طریقه ستاسو د عوامو کوم عمل چې کوئ دا به د هغې صحابه کرامو عمل سره د قیامت په ورځ به تلل کېږي کوم صحابه کرام چې هغوی په خپل اخلاص باندې د رسول الله مبارک د مدرسې طالبانو سره کوي دریمه طریقه د معاش سوه دریمه طریقه د معاش دا وه دوستانو رسول الله مبارک به کله طالبان وږي پاتې شي د مدرسې خو داسې یو نظام دوستانو چې کله طالب وږی پاتې شي هېڅ شی نه چې پاخه کړل تا ناظم صاحب کله شکایت کوي موږ بیا تسلي ورکوو چې ناظم صاحب خیر دی مدرسو بنیاد دغسې دی د مدرسو بنیاد باندې ایښودل شوی چې طالب به کله وږی کېږي کله به بربنډېږي کله به بې پایزاره وي کله به تږی وي کله به یخ کېږي کله به ځای نه لري د دې بنیاد دغسې ایښودل شوی دی رسول الله مبارک به غږ وکړه صحابه کرامو ته چې طالبان نن څه نه لري ځان سره ویسي چا به 15 نفره طالبان ځان سره ویل چا عجیب طالبان وی د رسول الله صحابه و قربان شو چا به 10 نفره ویول چا به 1 نفر ویول عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سرمایه‌دار و هغه به 100 نفره ځان سره ویول 100 نفره طالبان به ځان سره کړل د مدرسې نه به مبارک ویول عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا یې دریمه طریقه وه څلورمه طریقه د معاش د رسول الله د مدرسې د معاش طریقه دا وه چې رسول الله مبارک
امر وکړو چې یو تناب لکه بلا تشبیه دغه تنابونه چې اوس د مانع دپاره اچولي داسې یو تناب د صفې په سر د رسول الله مبارک د منبر او محراب شاته چې اوس هم صفه ده دلته یو تار بند کړی په دې تار کې به صحابه کرام خو باغونه درلودل خرمای به یې راوړلې د هغې هغه وږي به یې ځړندول څه به لامده وو څه به وچو نو صحابه او طالبانو به یو لرګی ایښی و کله چې به اوږي شو مبارکان هغه مقرر او د دې ټول ناظم اعلی ابو هریره رضی الله عنه مبارک ابو هریره رضی الله عنه د رسول الله مبارک د مدرسې ناظم دی به دا لرګی واغېسته بس دا خرما به یې ووهلې دلته به 8 یا 300 یا 400 طالبان چې دې باندې به یې تقسیم کړي یو دانه نیم دانه به یې نوشیجان کړو په دغه طریقې سره به یې وخت تېراوه د رسول الله مبارک د مدرسې ناظم ابو هریره رضی الله عنه مبارک هغې به څه کول یو کس به راغی رسول الله مبارک سره بیسي رسول الله مبارک سره به یې کار نو بس اول به د هغې نه ټول حالات پوښتنه وکړه چې چېرته ځې چا سره دې کار دی او څه کوې بال د هغې به دی مبارک چې رسول الله مبارک سره به یې کار و دی به راغی بیا به رسول الله ورته وفرمیل چې آیا ابو هریره سره دې ولیدل هغې به ویلو او نو دا د رسول الله مبارک د مدرسې هغه نظام چې د هغې څلورو مدارسو نه نن د قیامت د ورځې پورې به الله جل مجده دا مدارس چلایي دا به رواني مخکې مفتي صاحب مبارک واجبه خبره وکړه او یو حدیث بیان کړ ترجمه یې وکړه د حدیث چې یو حافظ به 10 کسان د جنت خپل خپلوان به جنت ته وړي دې کې شک او شبهه نشته دا په حدیث باندې ثابت خو دغه حافظ اوس تعصب چیرې دی د دې نه مخکې به یو بله نقطه ووایو چې څوک خفه نه شي دوستان علماو نه هم اورېدلي دي چې الله به ستا د زامنو نه پوښتنه کوي تا ته ما 5 زامنه درکړي تا ته ما 10 زامن درکړي زما په لاره کې دې کومه وقف کړو نو بعضې موږ تاسو وایي چې الله که ماته دې زامن راکړو نو زه به یې وقف کړم کله چې یو زوی پیدا شي ښه روغ وي سترګې روغې دماغ یې روغې سم جوړې وه یاره دا خو د مدرسې لایق نه دی دا به انجینر کړو هغه به انجینر کوو که نه او کله چې بل پیدا شي هغه لږ ځیرکې هوښیاري وایي دا به ساینسدان کړو به ډاکټر ماکټر به کله چې بیچاره کوم یو ګوټ پیدا شي اشلیا جوړي جوړ روغي خو بس شوخي شوخ په کور کې مور هم تې تنګي پلار هم تې تنګي کلیوال هم یې دغه به طالب کړو الله سره مې وعده کړې او رښتیا اکثر دا طالبان شوخي که نه شیخ صاحب ادریس رحمت الله علیه یو ورځ موږ ورسره یو ځای روانو قبرستان کې و یاره دې قبرستان کې تاسو پوښتنه وکړئ چې چوڼه شته که نه مالې والي صاحب وایي که چوڼه یې دعا نه کومه دومره یې پتنګ کړی یم دې ته قبرستان بیا هغه شوخ دا به مدد نه ذهینه هغه کس چې هغه روغ سالم وي هغه باید مدرسې ته وقف چې د هغې نه عالم جوړ شي دویمه خبره اخري خبره مې دا ده چې دغه حافظان چې 10 نفره وړي دا به کوم نفر وي اوس یو حافظ دی په سلګونه خپلوان لري ترونه یې دي ورونه یې دي کاکاګانې دي ماماګان د ماما زامن دا به څوک پکې وړي دا به هغه کس یا هغه انسان شخص په جنت ته وړي چې چا ورته یو جوړ کالي کړي وي چا یې د مدرسې خرچه په غاړه اخیستې وي چا ورته یو جوړه بوټ کړي وي چا ورته تسلي ورکړي چې خیر دی بچیا مدرسه کې به ولکه در باندې راځي سخته به در باندې راځي مشکلات به در باندې راځي ته خفه کېږه ما ولکه تېره که مفلسي تېره که یخني تېره که دغه کس به هم دی جنت ته وړي او ستا د وسې کېږي ته ورته یو واسکټ واخله ستا د وس کېږي اگر که خپلوان یې نه یې یو پردي کس یې مدرسې ته راځي ژمی دی دا طالب العلم جامې نه لري بوټان یې ضعیفه دي لونګۍ نه لري دا زما له طرف نه یو جوړه کالي دا زما له طرف نه یو جوړه بوټ دغه کس به
رسول الله مبارک فرمای چې دې سره تعاون او امداد کړی وي دی به دغه لاس نفره به جنت ته وړي هر څوک نه وړي دې حافظانو ته زه بايداره اوسېږي چې چا در سره کومک نه کړی یو قسم یې نشته آخری نقطه دا دوستانو الله دې تاسو ته خیر درکړي چې تاسو راغلئ او خپل وخت هم ضایع کړو الله دې زموږ هم دا مدرسه هغه مراتبو ته ورسوي چې په دې کې د علم ظاهر او باطن خدمت وشي او روان دی انشاءالله کېږي الله دې نورم طریقیات نصیب کړي او الله دې اخلاص ټول مدرسینو مونږ کې اخلاص پیدا کړي چې د الله د رضا دپاره کار وکړو او د الله د رضا دپاره دی الحمدلله په دې کې شک شبه نشته ریا نه کومه دا یو تحدث بالنعمت کومه هغه مفتی صاحب دلته ناست دی مفتی صاحب شاه قاسم هم شته راځي به انشاءالله خپله مولوي صاحب محترم دلته زموږ درس خاص د الله د رضا دپاره دی 3 کاله شو په دې 4 کالو کې 4 روپۍ نه مې تمه درلوده نه چا راکړي او نه یې غواړمه خاص د الله د رضا دپاره دا هغه سر نه ځو راځو دا ټول مدرسین بعضې خلک وایي ملایان صدقه نه کوي دوسته دغه خبره چې ته کوې صدقه تنها دا نه دی چې ته جیب نه پیسې وباسه ته خیرات وکړه لویه صدقه دا ده چې یو کس ته هغه علم چې الله تا ته نصیب کړی خیرکم من تعلم القرآن رسول الله مبارک فرمای بهترین په تاسو کې هغه شخص دی چې خپل قرآن تعلیم کړي او بل ته یې کړي دا لویه صدقه ده دا هر قدم کوم اطمینان او سکون چې په مدارسو کې دی په درس او تدریس کې دی قسم د الله په ذات کې چې نه په صرافۍ کې دی نه په خانۍ کې دی نه په ساختمانونو کې دی هغه طالبان چې درته مې ویل د 80 نه تر 400 نه ډېرو کم نه کېدل د رسول الله مبارک د صفي د اهل صفي طالبان په هغه اخلاص سره په هغه فقیره مدرسه د محمد عربي کې به درس کوو په هغه تعداد باندې ټول نړۍ ته دا خپل ضمیر او د ایمان په قوت باندې دا کلمه د توحید ورسوله کنه که په دنیا او په ډالرو په پیسو وای ابو جهل به ډېر لوی سړی و ابو لهب به غټ سړی و امیه بن خلف به و ځکه هغوی کله چې به رسول الله ته راتله ورته ویلې موږ در سره کینو خو په یو شرط سره چې دا غریبان دا فقیران دا ستا کسان چې طالبان دا ځان نه لري که موږ بیا در سره کینو الله عتاب په قرآن کې رالیږي چې نه ته به هغه کسان نه سره کینې چې الله یادوي نو نن په ټوله دنیا کې چې افتخار په طالب باندې کوي د دغو مدرسو او د دغو وظیفو په برکت فعمل یو خواهش اخر کې زدا کوم چې طالبانو او دا زما خبرې د آخري 3 نقطې په غور سره واورئ بالخصوص دا کوم چې فارغېږي یا نوې مدرسو کې درس و تدریس کې یو درس وایي چې خدای لحاظ ته وکړي درسونه ووایي اوس خو داسې یو عجیب حالات دی ښه بالخصوص د افغانستان الله په موږ او تاسو باندې یو عظیم رحم وکړو چې ټول دنیا شکست وخوړ او الله دا نظام د علماو په لاس ورکړ اوس نظام د علماو په لاس دی خو ای کشره طبقه ای طالب العلم علم زده که اوس تاسو لاړ شئ په دې نظامي ځایونو کې په اکثرو وزارتونو په بعض ځایونو دا لویه دوره شروع ده وړه دوره شروع ده بس عام ډېر خلک دي چې هغوی په فنونو په ټکي نه پوهېږي بس لویې دورې ته به ناست څه دپاره سند واخلم لکه مخکې حکومت کې به جنرالان ډېر زر فارغېدل که نه بس 2 روپۍ ککره به یې نه ارزېدله ستر جنرال صاحب بوتل شاه صاحب نور به په جنرالي خو خپل هغه کوم اصول غواړي خپل مقررات غواړي څنګه به څوک تربیه کوي د جنرالي هغه دقت د هغې نظام د هغې مخکې وړل
هغه خپل ځان ته علم غواړي. نن تا ته زه خواست کوم ای طالب العلمه، که ته نظامي یې که ته ملکي یې، راځه درس وایه. دا سند چاله تاله نه دی وړی، دا وظیفې به بیا خدای درکړي درته، دا وظیفې به بیا درشي، دا معاشونه بیا ستا وي. خو راځه دا خپل پخواني جنرالانو غوندې صرف په دورې ځان مه خلاصوه چې یو څو میاشتې کښېنې او سند واخلي او لوی ملا صاحب شلې. بېادبي دې بیا زمونږ ملاګانې وشکېدلې 11 کاله 18 کاله په مسافرۍ تېر کړله، اوس هم راغلو سند نه لرو. ته په 3 میاشتو کې سند د لویې دورې واخلې او ولاړ شي لوی قمندان مقرر شي. دا ظلم دی، دا جفا ده د علم سره. دغه حدیث مې ذهن ته راغی، رسول الله مبارک فرمایي یو د علامو د قیامت د لوی علامه به دا وي چې ویقبض العلم، علم به قبضه کېږي. د علم قبض هم دغه دی که د سند دپاره ته درس وایي. مخکې وویلی شو چې د الله دپاره به ګیره فرېږدو، د الله دپاره به دستار وهو، د الله دپاره به په سنتو عمل کوو، نه د چا دپاره. هلته خو ریا راغله، هلته خو هلاکت راغی. راځئ د الله دپاره درسونه وایي. بالخصوص دغه طالبان چې ډېر وارخطا یي چې الله بس خلاص لمه نه فنون به درست وایي، ځکه د عالم ښویېدل د عالم ښویېدل دي. کله چې عالم وښویېد، رسول الله فرمایي جاهلان به خلک د آخر زمانې کې مفتیان نیسي. مفتیان 2 ورځې به یې درس نه ویلي، مفتي صاحب به شي. 2 میاشتې به یې درس نه ویلي، شیخ الحدیث به شي. نوم یې مشهور فلان کې شیخ القراء و شیخ الحدیث و ترزغاق فلاني. او مسلمانه دا علامه مخکې شان ورشاه کشمیري صاحب هغه یو جلسې ته ویلاړه که شان ورشاه کشمیري صاحب خو ټول پېژنې. سبحان الله څه یو شخصیت وکړه. یو جلسې ته لاړه، د دې دروازې په سر لیکل شوي وو چې شیخ المشایخ علامه انور شاه کشمیري میهمان خصوصي دی. چې څنګه لاړه بېرته لاړه دا جلسې خوشې کړه. دا علما ورپسې منډه کړه، وایي چېرته روانې صاحب؟ وایي دا لوحه چې څوک لرې نه شي زما نفس غټوي. علامه خو هغه چاته ویلی کېږي چې هغه اقلا 14 کتابه یې لیکلي دي، 14 فنونو کې په هر فن کې بېل بېل 14 کتابه یې لیکلي دي. ته علامه وایي. اوس هر زما باندې یو کجاب ټیک شي بس هغه هم علامه شو. فعمل چا رد نه کوم، چا باندې تنقید هم نه کوم. مقصد زما دا دی چې راځئ دا علم بدنام نه کړو، راځئ دا علم سپک نه کړو، راځئ دا علم دومره کم نه کړو چاته چې صرف په یو وړې او غټې دورې باندې علامه شو، چې په یو کال مدرسې باندې شیخ الحدیث شو. الله دې موږ تاسو ته توفیق نصیب کړي. الله جل مجده دې دا فارغان وروڼه چې څومره دلته فارغېږي دوی ته د خدمت توفیق نصیب کړي، او حافظانو ته دې الله توفیق ورکړي چې علم وکړي. تنا په حفظ باندې نه خلاصېږي. حفظ خو یو عام مستحب شی دی. تم تلاوت د مخې نه کوي، حافظ د قرآن نه کوي، یادي یې کوي. اصل مقصود چې دی هغه یادول د احکامو د فرایضو دي. الله دې ټولو ته توفیق نصیب کړي. فاقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.